تازه خبر سرچینې وایي اسماعیل خان د دوهم ځل لپاره د طالبانو له لوري په هرات کې ژوندی ونیول شو. یو شمېر رسنۍ او سرچینې وایي چې هرات پخوانی والي تورن اسماعیل خان د طالبانو نیولی دی، چې په دې سره دا دوهم ځل شو چې هغه د طالبانو له لوري ژوندی نیول کیږي. د ټولنیزو رسنیو د راپورونو له مخې ویل کیږي چې تورن اسماعیل خان د کورنیو چارو وزارت ستر معین عبدالرحمن رحمان، د هرات والي ستر پاسوال عبدالصبور قانی، د ملي امنیت رئیس حسیب صدیقي او ګڼ نور چارواکي د طالبانو لخوا له دوو چورلکو سره نیول شوي دي. په ټولنیزو رسنیو کې ځینې داسې عکسونه هم لاس په لاس کیږي چې تورن اسماعیل خان د طالبانو ترمنځ ښکاري او په یو عکس کې خو له هغه سره سیلفي طالبان اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تورن اسماعیل خان څو ورځې وړاندې له طالبانو سره د مقاومت لپاره وسله راخیستې وه او هغوی دې ته اړ کړل چې هرات پرېږدي، خو تېره ورځ طالبانو یو ځل بیا د هرات ښار ته دننه شول او دغه تاریخي ښار یې ونیوه. دغه راز د دې ترڅنګ تېره ورځ د کندهار، هلمند او بادغیس ښارونو هم د طالبانو لاسته وغورځېدل. بلخوا د ملي مصالحې اداري شورا رئیس عبدالله په بیړنۍ توګه له دوحې څخه نن له غرمې مخکې د ځینو سلا مشورو په موخه کابل ته راغلی دی او تمه کیږي چې د قطر د یوې ځانګړې الوتکې په واسطه بیرته ژر دوحې ته ولاړ شي، ترڅو د طالبانو څخه د هغې طرحې نتیجه ترلاسه کړي چې تېره ورځ یې طالب مشرانو ته سپارل شوې وه. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.